لغمان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د دې ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه ولایت کې د سرې میاشتې رئیس مولوي ولی الله وقار باختر اجانس ته وویل نو ډیر په شفاف انداز کې سروې شوې ده. ان شاء الله زمونږ د سرې میاشتې مخکې مواد هم تاسو لیدلي دي او اوس هم تاسو ګورئ موږ په شفافیت باندې روان یو. نو د قرغیو ولسوالۍ اړوند د 1500 کورنیو سره د غذایي موادو مرسته وشوه. په دې مرسته کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا او بوره شامل دي. یا د مرسته د المان هیواد د سولې د کلي لخوا شوې ده. ټوله مرسته د 26 لکه افغانیو په ارزښت باندې ده. نو ستاسو تر وړاندې دغه مسلمانانو ته د قرغیو ویشل کیږي. الله دې تاسو ته هم جزای خیر درکړي او راغلو کسانو ته هم. مرستیال والی مولوي اختر محمد مزمل چې یادې مرستې په خپلو لاسونو اړمنو کورنیو ته ورکړې وویل نن د قرغیو ولسوالۍ 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي موادو کومک او مرسته کیږي. په آینده کې نور ولسوالۍ لپاره هم داسې قسم پروګرامونه لرو. ان شاء الله چې هغه به هم نور ولسوالۍ اړمنو خلکو باندې به هم ان شاء الله وویشل شي. پوره ډاډ او اطمینان درکوو چې دلته هغه مستحقین چې کوم زیات مستحق وي او اړمن خلک وي. اړمن مستحقین خو ډیر زیات دي، خو بیا په دې کې هغه احواج موږ ګورو هغو ته د مرستو کومک ورکول کیږي. مرسته اخیستونکو کورنیو د سرې میاشتې ریاست څخه مننه وکړه چې د روژې مبارکه میاشت کې د دوی لاسنیوی وکړ او مرسته یې ورسره وکړه. خلات خو ډېر زموږ د پوشو کوره مور واخیسته مندراوړ کې ټول سامان اسباب هم وسوځېده. خو دغه سرې میاشتې نه ډېر مننه چې راغی موږ ولیکلو دغلته یې وغوښتلو چې دغه راشئ دغه خپل کومک اوچت کړي. او د دې سرې میاشتې نه یو جهان مننه. باید د دې نورو غریبانو سره مرستې وکړي. ډېر غریبانان شته په دې نورو ولسوالیانو کې. ډېر روژه ده د غریبانو لاسنیوی وکړي. دغه راغلل دغه نومونه یې ولیکل او دغلته راغلل موږ سره خپله مرسته کوي او ډېر په کامیابۍ او ډېر په خوشحالۍ سره موږ ته خوشحاله او خدای دې نه خوشحاله وکړي. مسکینان عاجزان ډېر پراته دي په کلیو کې او روژه ده د روژې په برکت باندې خدای دې سره ښه وکړي او موږ سره د امداد کوي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د سرې میاشتې ریاست لخوا له بېلابېلو بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.